په ښه بنده سوي د مومن خانه. تاسو په هیڅ تاسو نور له افغانستانه تلونکي یاسته. ولسوال صاحب زه چې کله ویاند ومه نو زه صرف د کابل د امنیه قمندانۍ په رابطه ما صلاحیت درلود چې خبرې وکړم، د کابل باندې د ولایتو نه. خو چې کله له ویاندوی لرې سولم په ټول افغانستان غږېږم په نړیوال. ته به هم ته تر اوسه برحاله ولسوالې له ولسوالۍ نه به اخوا دخوا نه ځې صرف په شینوارو. ظلم ده. که زه د طالب په حمایت باندې غږېږم ما ته ټول وخت راکوي، خو که د طالب په وحشت کړنه باندې غږېږم تاسو ما ته وخت نه راکوي، دا خو ظلم ده. اوس دغه فیضان صاحب د طالب په ملاتړ کله غږېدلی؟ ده خو طالب داسې وټاکوه لکه سړی چې په توشکه کې پخته ټکوي، خو که ته عقل او منطق درلودی ته به پرې پوه سوی. خو دغه پوښتنه زه له فیضان نه کوم، دا پوښتنه زه له تا نه کوم، ولې ما پوښتنې ته ځواب نه کوي؟ یا دغومره نه ده چې ته له فیضان نه فکر وکړې زه یو عادي وګړی یم، د ما د پوښتنې ځواب تاسو راکولی سئ؟ ولسوالۍ نه به نه وځې. ښه، خو د ولسوالۍ له ادرس نه تاسو زما دغه پوښتنې ځواب راکولی سئ؟ ته دومره ووایې چې زه ولسوال نه یم او نه به ولسوال یم، بیا له عادي وګړي نه خبره غوږ ونیسه فیضانه، غوږ ونیسېږه. تا هغه د اوس خپل ځان مطرح کړل چې که چېرته ما مشاور وټاکي په افغانستان کې طالب تللی ده، طالب سره نه نور نړیوال او نه نور امریکا تعامل ته ځان رسولی سي، ځکه طالب نور نن. تاسو یو غوږ ونیسئ راته، ګورئ که ما په مایک کې که ما په خبرو کې بار بار مایک را خلاصوي بیا زه په خپله باندې ښکته کېږم، او که ما خبرې زغملی سئ. شیخه ولسوال سره بحث به ته کوې وروره، موږ دلته نه ګوریا دلته تاسو زما خبرې نه سئ زغملی. زه دا ته وایم چې ما مخکې ګوره تا ته وویل چې طالب تر 2015 اخري پورې طالب د افغانستان د جغرافیې شړل سوی ده، نور نه طالب افغانی ده او نه له طالبانو سره د افغانستان د جغرافیې یا د یو هېواد پر بنسټ باندې نړیوال او امریکایان خبرې کوي. ته خو د ما خبرې ته به له شیخ سره بحث کوې، که ته سوال هم پوښتنه کوې شیخ نه به یې کوې، او که ته په سیاست غږېږې هم له شیخ سره به غږېږې. شیخه مهرباني مایک دې خلاص که، نه مایک دې خلاص که، د ولسوال صاحب سره وغږېږه مهرباني. غوږ راته ونیسئ. زه دا درته وایم فیضان خبره خو تاسو ځکه خوشحاله یاست یوه تاسو ته مشوره درکړه، خو فیضان دا هیره کړې ده چې طالبانو د افغانستان په خاوره کې د اشغال تر نامه د افغانان وژلي دي، طالبانو ته یې د جهاد تر عنوان لاندې په دې خاطر باندې بیا له ولسوالۍ ما راجکه زه منطقي بحث کوم. اوس په دې قانع شوې زه باید د خپلې ولسوالۍ تر ولسوالۍ تر حدودو پورې بحث وکړم. دا وروره دې ته تاسو مه خوشحاله کېږئ چې یو فیضان خبرې وکړې، نه تاسو په دې باندې مه خوشحاله کېږئ چې فیضان وایي چې طالبانو سره اوس تعاملات باید امریکا رامنځته کړي. دا خبره یېره کړئ. طالبان د افغانستان له جغرافیې څخه شړل شوي دي، نور طالبان په افغانستان په جغرافیه کې ځای نه لري. جمهوریت دا دا خو علاقه ولسوال صاحب منطقي خبرې، طالب ناز د طالب واکمن د ته وایي ځای نه لري. ما څه درته ویلی والله چې د کمبریج پوهنتون دې نه یې ویلی، سیاست کې د دکترا نه وي اخیستې او د فیضان نوم دې واخیسته چې غوږ دې در باندې پرې کړم. دا د یوه خبره. بله خبره ما تا ته 100 وارې ویلې ولسوال صاحب چې ته به د ولسوالۍ نه وځې نه، هماغه شینوار ولسوالۍ ده که د سروبي ولسوالۍ ده. زما خبرې ولې بدې در باندې لګېږي؟ تاسو خو ما لږ پرېږدئ، زه د یو کامره خلاصه کړه خبرې به وکړو. کنځلې کوې ته بیا څلې ته وایې طالب د افغانستان په جغرافیه کې جای نه لري او هغه تیار ناز ده. دا زه چېرته یم؟ زه په بنګله دا خو دوی د جهاد تر عنوان لاندې راغلي چې امریکا ته اشکش ورکړی ده، امریکا ته یې ماتې ورکړې ده، نو نن دی له امریکایانو سره په کوم نامه باندې تعامل کوي؟ لکه نن چې له امریکایانو سره دوستي کړي افغانان وژني، لکه نن چې امریکایانو سره په حال کې ناسته او افغانان یې له هېواد ته سړلي دي، لکه نن چې د امریکا ډالر خوري او پرون ماته حرام ول،
دغه پرونی ډالر چې د جمهوري نظام په نړیواله کچه باندې هم استخباراتي هم اقتصادي هم نظامی پروتوکول سره لاسلیک کړی ولو خو همدې طالبانو ویل چې په افغانستان اشغال شوی ده او هغه یو مشروع نظام چې په نړیواله کچه باندې پیژندل شوی ولو ولې طالبانو نه سوله رامنځته کوله او نه د سولې مذاکراتو باندې باور لرل او نن ولې طالبان بیا راځي او امریکایان ته به وایي چې دا نن د ټرامپ د خبرې په تایید سره هغه خو راځي افغانستان ته هغه خو به هم نظامي اډې نیسي هغه به هم بګرام ترلاسه کوي هغه به سوال صاحب تا کور نه تللی خدای چې نږدې وای راته دغه شیشهیي غوری به ولې تا سر څومره بیعقلې څخه ولاړم تاسو دوه زیری افغانان در کوم طالبان تلونکي دي او جمهوریت راتلونکی دی او دا ځل د طالبان د افغانستان د جغرافیې څخه شړونکي دي دا ځل زه تاسو ته زیری در کوم چې جمهوریت راتلونکی دی ډېره مننه ځه مخی ودرېږه ما خو هم واوره ولسوال صاحب ته ودرېږه لاړه ښه مهرباني پاکستان راسه ولسوال صاحب تک چې به نه راسه ګوره ما به کم نه راولي راسه ما راسه دا بیا ما توهین کوي راسه فیضان صاحب که تاسو د ده په خبرو تبصره کوئ دا یقیني د موږ لایف ته توهین ده نه د ده نه کومه عمومي خبره کومه چې دغه 2000 کسانو ته یو خبره کومه 3000 ته البته چې 0 کسانو کې حالت نسم دا د دنیا قوانین دا شی دي کله چې یو هیواد ته څوک په ډیپلوماټیک او استخباراتي او نه پیغام په کوم تجارتي طریقه باندې ځي او هغه د هیواد له وګړو سره او له دولت سره او نظام سره دوی مادي لیکي او د مادو کې میوچوال اګریمنټ دی ته وایي د طرفه دواړه طرفه خپل شرطونه ورته ږدي چې وروره ته یو ملک یې زه ملک یم ما دغه شرطونه دي د تاسو شرطونه دي هغه ته وایي د ما دا شرطونه دي په دې باندې یو میاشت شل ورځې خبرې کېږي متخصصین راځي دواړه طرفه یې ګوري بیا ورته وایي چې اوکې ټوله دنیا جناب جنرال صاحب دا اګریمنټونه یو بل سره لري ټوله دنیا نو چې زه دغه اګریمنټ نه کوم بیا زه غلام یم د یو چا که تاسو له امریکا سره اګریمنټ نه کوئ تاسو بیا د یو چا غلامان یې او که کوئ نه یې غلامان میزان صاحب دا خو د علم سویه یې ډېره ټیټه وه دی د اشغال او د تعامل او د تحمل فرق نشي کولی ګوره چین او امریکا په خپلو کې په سوونو میلیارده ډالر تجارت کوي نه چین د امریکا پرمختګ زغملی شي نه امریکا د چین پرمختګ زغملی شي نه روس د امریکا پرمختګ زغملی شي نه امریکا د روس اما سفیران لري یو له بل سره تعامل کوي تعامل د دې په خاطر نه کوي د ولس لپاره یې کوي روسان د دې په خاطر په امریکا کې سفارت لري چې د روسانو وګړي په امریکا کې تجارت کوي نو دوی سهولت ورته برابر کړي امریکا د دې په خاطر په روسیې کې سفارت لري چې د امریکایانو دپاره په روسیه کې د تجارت د بزنس د څار دپاره خلکو ته سهولتونه برابر کړي